السلام علیکم. د آزادی رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. زه ملالۍ بشیر یم. د دې خپرونې تخنیکي چارې طاهر روشان پر مخ وړي. نن پنجشنبه د می 9 نیټه ده چې د غبرګولي له 8 نیټې سره برابر ده. په دې خپرونه کې بېلابېل موضوعات لرو، خو تر هغه مخکې مهم خبرونه. د روسیې دفاع وزیر اندری بیلسوف د ډلهییز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو شورا په غونډه کې خبرداري ورکړې چې د منځنۍ آسیا لپاره لومړنی تهدید په افغانستان کې له میشتو افراطي ډلو څخه راځي. د زیاته کړې چې د دې ډلو د فعالیتونو د پراختیا خطر ګاونډیو هیوادونو ته مخ پر زیاتېدو دی. تر دې وروسته د طالبانو حکومت هغه اندېښنه بې بنسټه وبلله چې ګواکې له افغانستانه نورو ګاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د کوم چا مشخص نوم یاد نه کړ، خو پر ایکس پاڼه یې لیکلي چې په افغانستان کې هیڅ خپلسري ډلې نشته. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې تر 10 زیاتې افراطي ډلې فعالیت کوي. د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو د واک تر رسېدو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان د افراطي ډلو د ساتلو له پراخو تورونو سره مخامخ شوی دی. د یادونې وړ ده چې روسیه یو له هغو هیوادونو ده چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په غزنی کې د خوشحال رادیو مدیر مسؤل سلیمان راحل د دې ولایت ابتدایي محکمې په 3 میاشتې باندې محکوم کړ. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې د چهارشنبه په ورځ دغه پریکړه غیر عادلانه بللې او غندلې ده. یوې ځای سرچینې د افغانستان د خبريالانو مرکز ته ویلي چې د غزنی ښار ابتدایي محکمې په یو غیر علني غونډه کې چې د خبرګولي په لومړۍ نیټه تر سره شو، سلیمان راحل د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په 3 میاشتې باندې محکوم کړ. د سرچینې په وینا په دې حکم کې د هغه د تیر شوي بند موده هم شامل ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز د سرچینې په حواله لیکلي چې د طالبانو استخباراتو راحل د روان کال د 2 میاشتې پر 15 نیټه پر فیسبوک پاڼه د ځینو پوسټونو له امله نیولې و چې پکې د خلکو د اقتصادي ستونزو او فقر په اړه څرګندونې کړې وې. د هغه په وینا د غزنی ولایت استخبارات د خلکو د ستونزو انعکاس، د عامه ذهنیتونو د پارونې هڅه او د طالبانو د حکومت پر ضد تبلیغات بولي. د طالبانو حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو چارواکو د قزاقستان له چارواکو سره د افغانستان اړوند د سیمه‌ییزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشري روزا او تنبایوا او د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر UNODC سیمه‌ییز استازي الیور سټولپ د سهشنبه په ورځ د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت له لومړي مرستیال اکان رحمتولین سره وکتل چې د افغانستان اړوند د سیمه‌ییزې همکارۍ په اړه بحث وکړي. د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت د یوې اعلامیې له مخې دا غونډه په افغانستان کې ثبات، دوامداره پراختیا او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې پر هڅو متمرکزه وه. د طالبانو سترې محکمې اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې د سپوږمۍ لیدلو کمیټو د سهشنبه په ورځ د می په 28 نیټه د سپوږمۍ لیدل تایید کړي، خو د جون 9 چې د شنبه ورځ ده د اختر لومړۍ ورځ ټاکل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د نړۍ اکثریت مسلمان هیوادونه د جمعې په ورځ اختر ونمانځي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، عراق، عمان او اندونیزیا د جمعې ورځ د لوی اختر ورځ اعلان کړې ده. د عرفې ورځ به چې په اسلام کې یو له خورا سپېڅلو ورځو ده د پنجشنبه په ورځ وي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ د می په 28 نیټه ویل چې د حماس مشر محمد سنوار چې د دوی یو له خورا مطلوبو کسانو څخه وو او د حماس ډلې د وژل شوي مشر یحیی سنوار کشر ورور وو له منځه وړل شوی دی. محمد سنوار د رواني میاشتې په پیل کې د غزې په جنوب کې په روغتون کې د اسرائیلو د برید هدف ګرځیدلی او نتنیاهو د می په 28 ویل چې احتمال شته دی وژل شوی وي. حماس لا تر اوسه د سنوار مړینه نه ده تایید کړې. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. سنوار تیر کال وروسته له هغه چې اسرائیلو د هغه ورور یحیی په جګړه کې وواژه د حماس فلسطیني وسلوالې ډلې لوړې رتبې ته پورته شو. یحیی سنوار د 2023 کال د اکتوبر میاشت کې پر اسرائیل د لوی برید پلان جوړ کړی وو چې په نتیجه کې جګړه پیل شوه او وروسته د اسرائیل لخوا پر ایران کې د حماس پر مخکینی مشر اسماعیل هنیه تر حمله وروسته د دې ډلې عمومي مشر وټاکل شو. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. په خبرونه کې دا موضوعات لرو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. له څېړونکو سره مو هم خبرې کړې. د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنۍ اسیا هیوادونو دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر مشتدنې پروګرام UN هابیټاټ وايي په پلازمینه کابل کې له هر 5 کسانو 4 یې په داسې سیمو کې ژوند کوي چې له بنسټیزو ښاري خدماتونو بې برخې دي. موږ له اوسیدونکو سره هم خبرې کړې دي. پوړي کې د ګردو خاورو لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په غزه کې د مرستو پر یو ګودام د غاڼې ګونې له کبله 2 کسان مړ شوي او 2 نور ټپيان شوي دي. د دغو او نورو موضوعاتو اوریدو ته له آزادي رادیو سره اوسئ. تر دې شیبې د آزادي رادیو خبري ټولګه. د آزادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې تاس خبري اژانس 13 ورځ په راپور کې د نوموړي له قوله ویلي چې پوله شریکو او تر هغه ورهاخوا هیوادونو ته د دې ډلو د نفوذ احتمال مخ پر زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت دا څرګندونې بې بنسټه بللې دي. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر شنونکي وایي له دې سره چې روسیه او د منځنۍ اسیا هیوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریزي اړیکې لري، خو په افغانستان کې د توندلارو ډلو له لوري د ګواښونو په اړه د دغو هیوادونو اندېښنې لا هم پر ځای دي. نور جزئیات په دې راپور کې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه د روسیې د دفاع وزیر څرګندونې رد کړې دي. د روسیې دفاع وزیر اندری بولوسوف په بشکک کې د ډله‌ییز امنیتي تړون سازمان یا CSTO د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د متعددو افراطي رادیکال ډلو فعالیتونه لا هم د منځنۍ اسیا لپاره تر ټولو لوی ګواښ ګڼل کېږي. د روسیې تاس خبري اژانس چهارشنبه د 28مه په یو راپور کې د نوموړي له قوله زیاته کړې چې په افغانستان کې له 15,000 څخه ډېر جنګیالي له 10 څخه زیاتو توندلارو ډلو کې فعال دي او دا احتمال مخ په زیاتېدو دی چې دوی پوله شریکو او له هغې هاخوا هیوادونو ته نفوذ وکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د چهارشنبې په ورځ د مې 28مه په خپل ایکس پاڼه د روسیې د دفاع وزیر دا څرګندونې بې بنسټه ګڼلې، لیکلي چې په دې هیواد کې هیڅ کوم خپل سري ډله نشته او افغانستان هیڅ چاته خطر نه دی. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر شنونکي باور لري سره له دې چې روسیه او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه له طالبانو سره سیاسي او سوداګریزې اړیکې لري، خو د دغو هیوادونو اندېښنې په ځانګړي ډول د داعش ډلې او د مخدره موادو قاچاق په اړه لا هم پر ځای دي. له دې ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل طالبانو سره د روسیې نږدېوالی پر دوی د بشپړ باور په معنا نه دی، بلکې په خبره یې د سیمې د امنیتي ګواښونو د مهارولو لپاره یوه هڅه ده. ښاغلی اتمر وایي له افغانستان سره پوله شریکه هیوادونه اړ دي چې له طالبانو سره اړیکې ولري څو د افراطي ډلو پر خوځښتونو موثره څارنه او له احتمالي خطرونو یې مخنیوی وکړي. په دې برخه کې په تیر کلونو کې هم څو ځلې دغه واقعات ترسره شوي دي، مخصوصا د روسیې هیواد یا مثلا ایران یا د منځنۍ اسیا هیوادونو دوی د داعش د پراخېدو په اندېښنه کې دي. دوی غواړي چې هم د طالبانو سره نږدې کار وکړي، هم د دوی په نقل انتقالاتو د دوی په حرکاتو باندې نظارت ولري. که څه هم د داعش ډلې خراسان څنګه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی، خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې دا ډله په دې هیواد کې ځپل شوې او د له منځه تلو په حال کې ده. یو شمېر امنیتي شنونکي هم په افغانستان کې د توندلارو ډلو د شتون او فعالیت په اړه د روسیې او د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیتي اندېښنې بې ځای نه بولي او وایي چې دغو هیوادونو په وروستیو کلونو کې په دې اړه شواهد هم ترلاسه کړي دي. د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې د برخې شنونکي عارف سحر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بنابراین نگرانی نو د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو اندېښنه په دې اړه بیخي پر ځای ده. افغانستان کې د دې ترهګرو شبکو او ځواکونو حضور یو ریښتینی او واقعي حقیقت دی او دا کولای شي د سیمې او لسیمې بهر هیوادونو ته جدي ګواښونه راولاړ کړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په روسیه کې د دوی د سفارت سرپرست جمال ناصر غرور د مسکو په 14مه نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا کړې ده. ټولنیوز خصوصي رسنۍ د چهارشنبې په ورځ د مې په 28مه په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو د رئیس حافظ احمد له قوله لیکلي چې دا وینا د وروستیو امنیتي تحولاتو په افغانستان کې د لاسته راوړنو او د سیمې او نړۍ پر وضعیت د دغو تحولاتو د اغیزو په اړه وه. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو د نږدې 4 کلونو په تېرېدو سره لا هم هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هابیټاټ وايي په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څخه 4 یې په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي. هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدماتو به برخې دي. د ادارې پرون نا وخت پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه وضعیت په ځانګړې توګه ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي دي. په همدې حال کې د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسیدونکو کې وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسي نه لري او له ستونزو سره مخامخ دي. نور حال په دې راپور کې. د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هابیټاټ وايي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسیدونکي ماشومان د پاکو اوبو په ګډون روغتیايي خدماتونو، مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته له لاسرسي به برخې دي. د ادارې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون د مې 28مه خبر کړي ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودې، روغتیا او راتلونکي مستقیمي اغیزې لري. په بیان کې راغلي په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو 4 په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي. هغه سیمې چې له بنسټیزو ښاري خدماتونو بې برخې دي. یو ان هابیټاټ ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمېر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډۍ یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل په اوړي کې د ګردو خاورو لمرو بادونو نه په تنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د واورو څخه ځکه جوړ لارو ته نه ده ختلې چې په دې سړی په اسانه تګ راتګ کولی وشي. کلینیکونه له موږ نه لرې دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه یې زر ویسو. نو ګڼو شمېر ستونزو سره دلته لاس او ګرېوان یو. د کابل ښار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکي محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت له امله په غیر رسمي سیمه کې اوسېږي، ځکه په خبره یې دغلته د کورونو کرایې کمې دي. دلته موږ پاکې اوبه نه لرو د څښلو دپاره، د ماشومانو ښوونځي نشته، سړکونه خراب دي، چې باران وشي ډېرې ستونزې راته پیدا کېږي. د برېښنا لینونه شته دی خو برېښنا پکې نه وي. ژوند دلته سخت دی خو څه وکړو، زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمې دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کور ونیسو هلته خو او ښه کور ونیسو، سهولتونه پکې، بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو، نور څه نشته دی. د ملګرو ملتونو د بشر مشتیدنې پروګرام یو ان هابیټاټ له دې وړاندې د 13 اپریل په 14مه هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه او په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسېره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د ښاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي او ډېری د سیمې له زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورټ لږه ګټه پورته کولی شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمې وي او تر ډېره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بیکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسېدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږکال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې د ذوالحجې میاشتې د نه لیدلو له امله به د لوی اختر لومړۍ ورځ 10 ورځې وروسته د شنبې د جون 9 وي. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو بیا د جون 6 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. یو شمېر افغانان وایي د مذهبي ورځو پر سر اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. ځینې دینی عالمان بیا وایي چې که څه هم دا مسأله د فقه له نظره کومه ستونزه نه لري، خو په اسلامي جنتري کې د عرفې او لوی اختر مذهبي اهمیت ته په پام سره غوره ده چې په دې ورځو کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ اختلاف نه وي. نور حال په دې راپور کې. د راتلونکي لوی اختر او عرفې د ورځې په ټاکلو کې د طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف د افغانستان خلک حیران کړي. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د مهمو مذهبي ورځو په اعلان کې د همغږۍ نشتوالی اسلامي امت یووالي ته زیان رسولی شي. د بلخ ولایت د مزار شریف یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د عرفې د ورځې روژه ونیسي، خو نه پوهېږي په کومه ورځ. موږ حیران یاستو چې د عرفې د ورځې روژه کله ونیسو. عرفه خو فقط یو ورځ اوسېږي، بله ورځ خو نه اوسېږي چې موږ په همغه ورځ روژه سو دلته په افغانستان کې. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي وویل عرفه د مسلمانانو ترمنځ یووالی ښیي، ځکه د ټولې نړۍ مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره یو ځای کیږي. دا سمه ده چې هر مملکت کې چې سپوږمۍ ولیدل شي هغوی کولی شي چې په هغه باندې روژه ونیسي او یا لوی اختر وکړي. علما په دې کې اختلاف لري، خو اختلاف د عرفې په ورځ یا په لوی اختر کې دا هېڅ چاته نه ده پکار چې هغه وکړي، ځکه دلته د عرفې د ورځې روژه هم ده. که دلته خلک روژه ونیسي نو بیا دوی اصلا د اختر په ورځ روژه نیسي، اختر په ورځ بیا روژه نه کېږي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون د مۍ 28 اعلان وکړ چې 10 ورځې وروسته د جون 9 به په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه ونمانځل شي. سترې محکمې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د سپوږمۍ د لیدلو له مخې د ذوالحجې 10 د لوی اختر لومړۍ ورځ ده، خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو بیا د جون 6 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې. د سعودي عربستان د سپوږمۍ د لیدلو کمیټې پرون اعلان وکړ چې پنځشنبه د جون 15 به د عرفې او جمعه د جون 6 به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. یو شمېر دینی عالمان وایي چې د فقه له نظره دا مسله د مطالعې اختلافات بلل کیږي، کوم چې یو شمېر عالمان معتبر ګڼي او یو شمېر نور یې معتبر نه بولي. د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر عالمان او هیوادونه په دې باور دي چې په یوه سیمه کې د میاشتې لیدل د نورو سیمو لپاره بسنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې هره سیمه کې باید د نوې میاشتې سپوږمۍ ولیدل شي. نوموړي وویل که څوم د فقه له نظره دا مسله ستونزه نه لري، خو په خبره یې بهتره دا ده چې د عرفې د ورځې په اړه اختلافات نه وي موجود. راجع ته د خبره غوره ده چې په عرفه کې هغه د سعودي اعلان ته د اعتبار ورکړی شي، تر څو د مسلمانانو حج او عرفه په یو ورځ او حج خپل د فلسفې دا ده چې مسلمانانو وحدت یووالی ده، او په دې کې هم کله چې مسلمانان دوه عرفه کوي نو دا سم په فقهي لحاظ لاره لشته او تشته، اما غوره او مناسب نه دي. د عرفې او لوی اختر او دغه راز د روژې د پیل او د وړوکي اختر په اړه له سعودي عربستان سره د طالبانو اختلاف نوی نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول اختلافات موجود ول. د اسلامي روایتونو له مخې عرفه هغه ورځ ده چې حاجیان د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د عرفات په میدان کې د حج د مراسمو د پای ته رسولو لپاره پکې راټولیږي. له همدې امله دا ورځ د هغو مسلمانانو لپاره هم نیکمرغه ده چې حج ته نه وي تللي، ډېری روژه نیسي او په دې ورځ عبادت کوي. یادونې وړ ده چې د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت ویلي چې سږکال د حج په مراسمو کې افغانستان ته د 13,000 ګډون کوونکو برخه ورکول شوې ده او د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,82,000 افغانیو څخه زیات ټاکل شوی. له خبرونو ور اخوا د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. هندي رسنۍ وایي نوې ډیلي له 4 کلن ځنډ وروسته یو وار بیا افغانانو ته د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د هندو ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله په یو راپور کې ویلي چې افغانان په ځانګړې توګه پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولای شي په انلاین ډول د هند د ویزې غوښتنه وکړي. له 2021 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې نوې ډیلي افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر پیلوي. نور حال په دې راپور کې. په داسې حال کې چې افغانان په ځانګړي ډول هغوی چې بهر ته د تګ کیسونه او ناروغان لري د پاکستان او ایران د ویزو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، تازه نوې ډیلي له 4 کلن ځنډ وروسته افغانانو ته د ویزو ورکول پیلوي. هندي رسنیو له ډلې د هندو ورځپاڼې خبر ورکړی چې
افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي. ورځپاڼې لیکلي چې د اقدام د 13 اپریل میاشتې په وروستیو کې د نوي انلاین ویزې د ویبپاڼې په پرانیستلو سره پیل شوی. دغه ورځپاڼې د هندي چارواکو له قوله ویلي افغانان اوس د سوداګرۍ، درملنې، زده کړو او نورو موخو لپاره ویزې ترلاسه کولی شي. خو د هندوستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په جرمني کې یو افغان چې کال مخکې د انلاین ویزې غوښتنه کړې وه خو کوم جواب یې نه و ترلاسه کړی، ازادي راډیو ته وایي تازه یو ایمیل ترلاسه کړی چې کولی شي بیا ځلې د انلاین ویزې غوښتنه وکړي. موږ هڅه وکړه داسې کسان د مرکې لپاره ومومو چې تر اوسه یې له دغه بهیر ویزې ترلاسه کړي وي خو بریالي نه شو. خو د بېلابېلو دغو کټګوریو افغانان د هند حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دا چې هند د افغانستان سوداګریز مهم شریک دی او د افغانستان ډیری توکي په دې هیواد کې ښه بازار لري. د ویزو پیلېدل د افغان سوداګرو لپاره یو ښه زیری دی. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره به هند ته د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د هند په بازارونو کې زموږ زراعتي محصولات که وچ او تازه میوه ده، که طبي نباتات دي او که همدارنګه معدن ده ډېر ښه مارکیټ لري. اوس چې د هند حکومت پرېکړه کړې ده چې بیرته د ویزې سیکشن فعالوي، دا ډېر ښه خبر دی. موږ دا استقبالو او زموږ تجارت خصوصا صادرات به نورم زیات شي، د هند سره واردات به هم زیات شي او هغه ستونزې چې په تجارت کې لرو دا به حل شي. دا ډېره مهمه ده او ډېره جدي اړتیا ده. نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې هند د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه بنده کړې وه، افغان سوداګرو خپل مالونه د کمیشنکارانو له لارې دوهم او دریم لاس د هیواد ته استول چې ګټې کم او ستونزې زیاتې وي. په ورته وخت کې یو شمېر ناروغان او محصلین هم د هند له دې اقدامه خوښ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي او 50 کلن محمد خان چې د زړه ناروغي لري او 2 ځلې په ګاونډي پاکستان کې جراحي عملیات هم کړی وایي اوس ورته په کابل کې روغتیا پالانو هند ته د تګ سپارښتنه کړې. اراده لرم چې زه خپل د ویزې بندوبست وکم چې زه لاړ شم هندوستان ته لاړ شم د خپل د علاج په خاطر، ځکه زما زړه غټ دی، زما نور امکانات نشته او پاکستان کې علاج نه کیږي. چې ورشو ګولۍ راکړي ګولۍ سره ښه نه یم. دا اوس هم زما سام بندېږي، زما زړه باندې درد هم راځي، وزن هم نشم جګولی او پیسې هم لاړ، 2 وارې اپریشن مې وکړو، امکان خم نه یم. ډاکټران موږ ته دا وایي چې هندوستان ته لاړ شي، هندوستان کې دوا ښه ده، طبابت نگانه د دوی خده، ډاکټران خدي. یو شمېر محصلین هم چې د هند د ویزو د ستونزې له امله زده کړې نیمګړې پاتې دي وایي د تعلیمي ویزو په اخیستلو سره به د نیمګړو زده کړو هیلې پوره شي. د کابل یو اوسیدونکي محمد زمان چې مخکې د هند په ګجرات پوهنتون کې محصل و ازادي راډیو ته وویل په هند کې ډیر چانسونه شته دی، دا یو ښه بدیل شو او زه فکر کوم چې د افغان ځوانانو لپاره په هند کې د سبقونو ویل لپاره دغه د ویزو پرانیستل یو ښه فرصت او ښه چانس دی. زما زده کړې نیمایي پاتې وي، دا چې اوس ویزې پیل شولې نو زه به یو ځل بیا په هند کې خپل سبقونه پیلوم، زده کړې به بشپړوم. د یادونې دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او نوې ډیلي ترمنځ راشه درشه زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ له پوځي نښتې وروسته د هند د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست سره په لومړي ځل ټلیفوني خبرې وکړې. له دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي جی پی سنګ سره کابل کې په لیدنه کې هیله ښودلې وه چې له نوي ډیلي سره به اړیکې پراختیا ومومي. په دې اړه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي و چې امیر خان متقي افغانانو په ځانګړي ډول د سوداګرو ته د ویزو د ورکړې د بیا پیل غوښتنه هم کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې ډیلي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان هم وکړو. تاسې د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اورئ. په افغانستان کې شاید داسې کسان کم وي چې په خپل کورونو کې د مطالعې لپاره لس کتابه ونه لري، خو ستا داسې هم چې لسګونه عامه کتابتونونه یې جوړ کړي دي. دا کس څوک دی او دغه څه ډول کتابتونونه یې جوړ کړي دي؟ په دې اړه جزئیات په دې راپور کې اورو چې دغه کس په غږ پیلېږي. زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلي عامه کتابتون نوم ورکړی دی. د کلي په نوم د عامه کتابتونونو مسؤل مجیب الرحمن محمودي و. نوموړی وایي لومړی پیل یې هم کابو 12 کاله مخکې له خپل کلي د میدان وردګو ولایت د جلګې ولسوالۍ له بخشاک وکړ او اوس یې د کار ثمره په 3 ولایتونو کې 29 عامه کتابتونونه دي. موږ د وردګو ولایت په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړي کتابتونونه. د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې 3 کتابتونونه جوړ کړي دي
او د خوست په ولایت کې چې یو مرکز کې دی، یو د تڼیو ولسوالۍ کې او یو د ګربز ولسوالۍ کې د کتابتونونه موږ جوړ کړي دي. ښاغلی محمودي وایي دا کتابتونونه چې ډیری یې په ښوونځیو او یو شمېر نورو علمي مرکزونو، ان جوماتونو او دیني مدرسو او یو د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړی، په هر یو کې له 1500 توکو نیولې تر 400 پورې کتابونه موجود دي چې په ساینسي علومو، ادبیاتو، ارواپوهنې، ریاضیاتو، تاریخ، دیني علومو او نورو برخو کې دي. خو نوموړی زیاتوي چې دوی په دې کتابتونونو کې ګوندي سیاسي کتابونه نه لري، داسې چې په خبره یې د یوه په پلوي او د بل پر ضد لیکل شوي وي او ستونزې وزېږوي. ښاغلی محمودي د دې کتابتونونو د جوړولو هدف د مطالعې فرهنګ پراختیا او د خلکو د عامه پوهاوي لوړول ګڼي، په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو د اوسیدونکو چې په خبره یې له هر ډول امکاناتو بې برخې دي. د کلي په نوم د عامه کتابتونونو مسؤل مجيب الرحمن محمودي وایي تر اوسه دوی د کومې رسمي ادارې مرسته نه ده ترلاسه کړې او د عامو خلکو په همکارۍ مخته ولاړ دي. داسې چې په خبره یې په فیسبوک پاڼه او د بنسټ په نورو ټولنیزو پاڼو کې کمپاینونه ورته کړي دي. په عموم کې تر اوسه پورې د موږ سره نه رسمي ادارو که هغه موسسات دي که دولتي ادارې دي او که نور ارګانونه دي، موږ سره تر اوسه پورې چې همکاري په دې برخه کې نه ده کړې. دا ټوله همکاري د عامو خلکو ده، د ځوانانو ده، د بااحساس خلکو ده، د خویندو ده چې هم یې نغدي مرستې کړي دي او هم یې کتابونه مرستې کړي دي له موږ سره. 43 کلن مجيب الرحمن محمودي چې د لسانس تر کچې په اقتصاد کې زده کړې کړې وایي له دې کار خوښ دی ځکه په خبره یې ګټه خلکو ته رسېدلې ده. نوموړی د یو کس کیسه کوي چې لور یې له همدې کتابتونونو له برکته کافي پوهه ترلاسه کړې ده. زه یو وخت کې ښار ته تللم، د چک ولسوالۍ یو سپین ږیری په موټر کې راسره ناست و، ما نه پېژانده چې دی څوک دی، خو د مجلس د نجونو تر تعلیم پورې یادونه وشوله. بیا ده وویل چې د موږ منطقه کې خو د نجونو مکتبونه نشته دي، خو د ما لورانې دي ته زامنو نه مې ډېرې تکړه دي. زوی مې په 10 صنف کې دی، خو دغه کومه لور مې چې ده دغه زوی نه مې ډېره تکړه ده او مطالعه کې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کړي، ډېر کتابونه مطالعه کوي. ما پوښتنه ورڅخه وکړه، ما ویل کاکا چې مکتبونه هم نشته دي نو لور دې د څه شي نه تکړه شوله؟ بیا ده وویل خدای دې اجر ورکړي، یو چا زموږ په لیسه کې کتابتون جوړ کړی دی، نو زامن مې د همغو کتابتون نه خپلې خور ته کتابونه راوړي، د همغو نه دغه نجلۍ دومره ځای ته رسېدلې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له 6 ټولګي پورته د زده کړو راوګرځولې. دوی له کتاب پلورنځیو سلګونه ټوکه کتابونه هم راټول کړي او ویلي چې اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دې کتابونو ځینې لیکوالو مخکې رد کړې ده. دغه شان یې له تعلیمي مرکزونو د هغه کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې په وینا یې حنفي فقې سره اړخ نه لګوي. د یادونې د کڅام په افغانستان کې د شخصي کتابتونونو ترڅنګ په یو شمېر ښارونو کې دولتي عامه کتابتونونه هم شته. دغه شان بېلابېلې علمي ادارې لکه د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او ښوونځي هم کتابتونونه لري. خو یو شمېر افغان فرهنګیانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دغه هیواد کې د مطالعې فرهنګ ډېر ټیټ دی. داسې مهال چې د دوی په خبره نورو هیوادونو کې ان په تمځایونو، موټرو، ټرینونو، هوایي ډګرونو، الوتکو او پارکونو کې خلک له وخت نه په استفادې سره مطالعه کوي او کتابتونونو ته تګ او مطالعه خو د ډېریو په ورځني مهال ویش کې شامله ده. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع د وژو خلکو ډلې د چهارشنبه په ورځ په جګړه ځپلې غزا کې د ملګرو ملتونو یو ګودام مات کړ. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې مرستې د قحطۍ پر څنډه ولاړ فلسطین ته ورسېدې. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات د اسرائیل او حماس ترمنځ د احتمالي اوربند لپاره نوي شرایط چمتو کوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا لومړني راپورونه دا دي چې د غزې په مرکزی ګودام کې 2 کسان مړ شوي او څو نور ټپيان شوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې د خوراکي توکو د مرستې د سمدستي زیاتوالي غوښتنه کړې چې خلکو ته ډاډ ورکړل شي چې دوی به وږي پاتې نشي. تر زیاتېدونکي نړیوال فشار لاندې اسرائیل 10 ورځې مخکې په غزه کې د 11 اونیو اوږدمهاله مرستو بندیز پای ته ورساوه. اسرائیل د ملګرو ملتونو او متحده ایالاتونو په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ ته د محدود مقدار مرستو رسولو اجازه ورکړې ده. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو استازي سیګریټ ګاک د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې هغه اندازه مرستې چې اسرائیل تر اوسه ملګرو ملتونو ته د رسولو اجازه ورکړې ده له هغې کشتۍ سره پرتله کېدای شي چې د بیړۍ تر غرقېدو وروسته مرسته کوي. د زیاته کړه چې په غزه کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي.
متحده ایالات هڅه کوي چې په دغه سیمه کې اوربند ټینګ سي. اسرائیل چې په مارچ کې تر لنډ اوربند وروسته په غزا کې خپل پوځي عملیات بیا پیل کړل، د چهارشنبه په ورځ بریدونو ته دوام ورکړ چې لږ تر لږه 10 کسان پکې ووژل شول. په غزا کې جګړه د 2023م کال د اکتوبر په 9 نیټه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې په اسرائیل کې 1200 کسان وژل او شاوخوا 250 کسان یرغمل کړل. د غزې د روغتیا چارواکو په وینا له هغه راهیسې د اسرائیل حملو تر 53,000 زیات فلسطینیان وژلي دي. اسرائیل د غزې د ناوړه بشري وضعیت له امله تر فشار لاندې دی. فرانسې، برتانیا، کاناډا او جرمني ویلي دي چې که پوځي عملیات ونه درېږي نو دوی به اقدام وکړي.